ما ته به ځای زما دعا ونیسي ما ته به ځای زما دعا ونیسي که دا یو ته مې په امین بلد کې. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ قدرمندو. پېښور ښار دی او پېښور ښار کې بیا صدر بازار دی. دلته یو مشاعرې ته راغلي یو او د مشاعره اصل کې د خویندو او د ښځو په حقوقو باندې او د ښځو په صفاتو باندې را جوړه شوې وه. له نیکه مرغه دلته موږ سره د چارسدي له سیمې یو وتلی شاعر ډېر ښه کمپیر او په ریډیو کې کار هم کوي، هلې ځلې کوي، ډېر ښه شعر لیکي او د ښه شعر سره ښکلې غاړه وله خدای پاک هم ورکړې ده، ډېر ښایسته ګله وله الله تعالی ورکړې ده. نو موږ خوشحاله یم چې نن په پروګرام سکڼې ماښام کې ما سره ارشد شاکار صاحب موجود دی. شاکار صاحب سلامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. زما خوش قسمتي ده څنګه چې ما تاسو سره پروګرام نه مخکې مو وی نادان سره ناسته او نادان په ما یقینا چې ډېر ګران دی، زړه راته ګران دی. زموږ ملاقات ته نن تقریبا 8 کاله مخکې سپرینګ ویلج کې غالبا شوی و. هغه وخت نه زما زړه ته ډېر لاند دی. نو بل چې ستاسو دا کوم پروګرامات دي سکڼې ماښام دا د ډېر وخت نه زه ګورم مینوال زمونږ ستاسو چې کوم مینوال دي هغې ته دا پته مو لګي چې زمونږ یو مرکه مخکې هم شوې وه په یونیورسټۍ کې، خو هغه د بده مرغه غالبا چې تاسو نه ساکاټ کې څه مسله راله. نو زه خپله خوشقسمتي ګڼم چې سکڼې ماښام پروګرام کې ناست یم او رحمان نادان سره ناست یم. زما خوشقسمتي ده. ډېره زیاته مننه. دغه کتونکو ته به هم دا ووایم چې ارشد جان شاکار صاحب حقیقت دی دغه خبره یې ماته کړې وه. مونږ پوهنتون ته تللي وو، په پوهنتون کې یو مرکه هم کړې وه، خو له بده مرغه بیا هغه کاټ کې څه ستونزه راغله نو هغه معنی ختمه شوه. شاکار صاحب ما سره ډېر مخکې هم ملاقات کړی په سپرینګ ویلیج کې چې هغه وخت په مجازي نړۍ کې دغه مرکې نه وي، خو موږ یو مرکه کړې وه او هغه ملګرو ډېر زیات خوښه کړې وه. نن خوشحاله یو او زه ذات خوشحالېږم که هغه بل ملګری دغه مرکې کوي که بل ملګری کوي که د هیواد نه بهر کوي، خو زما مقصد دغه دی، زما ارزښت دغه دی او زما لوی دغه دا دی کار دا دی چې پښتو ادب لپاره کار کول دي. شاکار صاحب تاسو خو د هیڅ تعارف محتاج نه یاستئ، بیا هم دغه سکڼې ماښام مینوالو ته او دغه کتونکو ته خپله لنډه شاید پېژندګلو وکړئ. ارشد جان مې نامه ده، شاهکار مې تخلص دی، چارسدې ضلعې د تورنګزو کلي سره تعلق ساتم او تقریبا چې رسوا ادبي جرګه اول خان رسوا ادبي جرګه زمونږ کومه د اشنغر په سطره د هغې د 13 کالو نه مسلسل صدارت کوم او 17 کاله به کېږي چې شعر و شاعرۍ سره مې تعلق دی او شعر لیکم. صحیح. ارشد جان شاکار صاحب دا خبرې تاسو سره ما مخکې هم کړې وې چې کتاب ولې نه چاپ کوئ، تاسو زده کړه د چا نه وکړله، د دغه خبرو نه به راتېر شو ځکه چې وخت ډېر مختصر دی او خپل کلام راته په ترنم کې ووایې نو خوشحاله به شو. داسې ده چې تاسو د یو غزل زما د غزل یو شعر وی د مرکې ابتدا کې، نو غواړم د هغې څو شعرونه به شریک کړم. مهرباني وکړئ. لکه د خال مې په جبین بلد کړې، لکه د خال مې په جبین بلد کړې، جانان څومره مې نیازبین بلد کړې، جانان څومره مې نیازبین بلد کړې، ما ته به زما دعا ونیسي، ما ته به زما دعا ونیسي، خو که یو ته مې په امین بلد کړې، خو که یو ته مې په امین بلد کړې، جانان څومره مې نیازبین بلد کړې، جانان څومره مې نیازبین بلد کړې، اوس چې هم شرنګ واورې نو زه ورپسې، اوس چې هم شرنګ واورې نو
زی ورپسې مزاج سومرا می رنگین بلد کړې مزاج سومرا می رنگین بلد کړې جانان سومرا من ازبین بلد کړې جانان سومرا من ازبین بلد کړې زمون مذهب کې خو روا د مینا 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 خو چې دا ته چا پخپل دین بلد کړې خو چې دا ته چا پخپل دین بلد کړې جانان سومرا من ازبین بلد کړې جانان سومرا من ازبین بلد کړې دغه څو شعرونه تر یاد دې کزا ارشد په خاورو کې یم او یار ته مې په قالین بلد دا مقطع اوس بدل کړی دا یار زما ټول نه دغه مقطع ډیره زیاته خوخه ده دغه ورته زه وایم شاکار صاحب تاسو ډیره زیاته مننه ډیره مننه جی الله مقدر خیر دې کزه شاهکار په خاورو کې یم خو یار ته مې په قالین بلد کړې